د میاشتني عادت او سیک ترمنځ فرق څنګه کولی شو؟ زیاتره مېرمنې د داسې مشکلاتو سره مخ وي چې په میاشتني عادت کې دوی پر خپل سیک شکمنې وي او یا د سیک په صورت کې ناخبره وي او دوی فکر کوي چې دا زما میاشتنی عادت شروع دی. راوسه مېرمنې به د دې په اړه خبرې کوو چې څنګه کولی سي د میاشتني عادت او سیک ترمنځ فرق وکړي او ځان د مشکلاتو څخه وژغوري. تقریبا 50% د سیک د حمل په اولو څو هفتو کې رامنځته کیږي. هغه مهم فکتورونه چې په واسطه یې موږ کولی شو د میاشتني عادت او سیک ترمنځ احتمالي فرق وکړو، اما دقیق تشخیص د الټراساوند په واسطه ترسره کیدلی سي. چې له هغو څخه لومړی د خونریزي مقدار په سیک کې کیدلی سي د مېرمنو هغه وینه چې د رحم څخه خارجیږي د میاشتني عادت څخه مقدار زیات وي. یعنې دا چې د میاشتني عادت وینه تقریبا 80 ملي لیټره وي او د سیک د وینې مقدار د 1 ملي لیټر څخه زیاتیږي. دوهم د خونریزي جریان د سیک په صورت کې کیدلی سي د خونریزي ورځې د نورمال میاشتني عادت څخه زیاتې وي. یعنې په میاشتني عادت کې مېرمنې په اوسط ډول د 5 څخه تر 7 ورځې د میاشتني عادت وینه لري، مګر په سیک کې ممکن د وینې د جریان ورځې تر 10 ورځو یا هم د 2 او 3 اونیو پورې ورسیږي. دریم د میاشتني عادت د راتګ هغه نیټه یا وخت ده. د سیک لپاره ښه تشخیصیه نښه د میاشتني عادت ورکېدل دي یا ځنډېدل دي، چې کېدلی سي د مېرمنو میاشتني عادت د راتګ وخت ځنډېدلی وي او تر خپل وخت څو هفتې وروسته رامنځته سي. نورمال میاشتني عادت د 20 څخه تر 45 ورځو په منځ کې ده. د ټیمپون بدلول. هغه مېرمنې چې په میاشتني عادت کې د ټیمپون یا پمپر استفاده کوي، د میاشتني عادت په اوله ورځ تاسې ممکن د 3 څخه تر 4 ساعته د ټیمپون بدلولو ته مجبوره سي، مګر په سیک کې تاسې په هر 1 یا 2 ساعته کې مجبوره کیږئ چې د زیاتې وینې د خارجېدلو په خاطر خپل ټیمپون بدل کړي. پنځم د انساج ټوټې. که مېرمنې خپل د میاشتني عادت خارج سوې وینه وګوري، په هغه کې به ډېرې کوچنۍ د انساج ټوټې وویني، مګر په سیک کې به تاسې د انساجو غټې ټوټې وویني. شپږم د میاشتني عادت شدید دردونه. که چیرې د میاشتني عادت په جریان کې د درد شدت تر تېرو میاشتني عادتو زیات وي، تاسې سیک ته فکر کولی سئ. او اووم د حمل د نښو ورکېدل. که چیرې د امیدواري لومړنۍ نښې نښانې تاسې ووینئ، لکه د سهار لخوا دلبدي، استفراق او د سینو ناراحتي، که دا حالتونه یو دم له منځه ولاړ سي او مېرمن استفراق او د سینو ناراحتي د لاسه ورکړي، نو تاسې باید سیک د نظره څخه ونه باسئ. اتم ستړیا او سرګرداني. په سیک کې نسبت د میاشتني عادت ته ستړیا او سرګرداني زیاته وي. که چیرې تاسې په سیک شکمن واوسئ، نو ژر تر ژره خپل مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړئ، تر څو ډاکټر تاسې ته الټراساوند اجرا کړي او دقیق مشکل معلوم او تداوي یې کړي. که تاسې سیک ورکړی وي، نو ستاسې لپاره به طبي لارې چارې په کار واچوي، تر څو تاسې د خونریزي او انتاناتو او نورو ممکنه مشکلاتو څخه وژغورل سئ. مګر که ستاسو نورمال میاشتنی عادت شروع سوی وو، تاسې به خپل نورمال پروسې ته اجازه ورکړئ او د ډاکټر لخوا به د نورمال حالت ډاډ او باور ترلاسه کړئ. خو یوه خبره باید په یاد ولرئ، هغه دا چې ځینې وخت د امپلانټیشن یا غرس کېدلو په وخت کې د تروبوبلاستو جراحت په واسطه پروټیولایټیک انزایمونه تولیدېږي او هغه د رحم دیوال تخریبوي، تر څو د ځان لپاره د رحم په دیوال کې ځای پیدا کړي او هلته ځان ځای پر ځای کړي. په دغه وخت کې د رحم د دیوال څخه په لږه اندازه وینه خارجېږي چې مقدار یې لږ وي او مور په دې شکمن او غلطي چې دا زما د میاشتني عادت وینه ده، خو دا وینه د اندېښنې وړ نه ده، خو باید د دې وینې مقدار لږ وي، د نس دردونه ورسره موجود نه وي، د وینې موده او جریان لږ وي او د څاڅکي په شکل سره تظاهر وکړي. په دې څو احتمالي ټکو باندې تاسې کولی سئ چې د میاشتني عادت او سیک ترمنځ تفریق تشخیص وکړئ او هغه یو د بل څخه جلا کړئ، مګر صحیح او دقیق تشخیص د الټراساوند په واسطه باندې ترسره کېدلی سي. که چیرې په دې کرکټریاوو کې یا په دې ټکو کې تاسې په څو باندې شکمن سئ، تاسې کولی سئ خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه په واسطه باندې تاسې الټراساوند ترسره سي او تاسې د هغه مشکل مخه په وخت باندې ونیسئ. مننه کوم چې زموږ روغتیایي سپارښتنې تعقیبوئ، نظر مو راسره شریک کړئ، پاڼه خوښه کړئ او ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.